أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت تبت په دغه ځای کې موږ پر تا د با سره جنګو پر با باندې شد دی. دغه با موږ باید دوه ور ووایو. دغه با ته موږ تاسې بې وایو، مګر د تجوید په ژبه موږ تاسې ورته با وایو. تبت. که تاسې زما د ژبې اواز اورئ، دغه د تا اواز دی. پر تا باندې چې ورغندی راسي همز پر کېږي. دلته موږ تاسې شد خلاصوو. تب بیا وایو بت. دا با دوه ور باید ووایو، په زور سره ووایو. تبت تبت. یا په یو زور باندې وایو، لنډ اواز دی ی. دلته دال ته که تاسو وګورئ زور لري، وروسته دغه خالي الف راغلی دی او دا بل توری په حمزه شروع سوی دی. اوس نو دلته موږ تاسې دغه مو مد اصلي دی. دلته مد اصلي لرو. دا څنګه وایي؟ یا د ولې ما څلور حرکته کش کړي؟ په دې خاطر چې دلته مد منفصل دی. مد اصلي دغه دی، په دې توري کې دی، په یدا کې دی او بي په حمزه سره شروع سوی دی. دلته مد جوړیږي چې د مد منفصل وایي. اوس نو دا توري موږ تاسې باید څلور حرکته کش کړو. کوم توري کش کړو؟ دال باید کش کړو. یا د او دغه علامې چې وکړي دا یوه علامه ده. موږ تاسې مد منفصل ته دغه علامه ورکوي، مد لازم ته او مد متصل ته که موږ تاسې پرالو بیا زه تاسې د شوم هغه ته موږ تاسې چې موږ تاسې به غټ مد وایي، هغه یو رقم پنډه علامه ورکوي. دغه علامه چې راسي دا د مد منفصل علامه ده. بیا یې درته تبت یدا دال مکش کې څلور حرکته مد منفصل دی. اوس نو حمزه په یوه حرکت وایي. با په زیر د یا سره یا جنګ وو یا یو ځای کې دا دواړه خبرې صحیح دي. بی دا باید راکش کو. با باندې زیر یا ساکنه د مد اصلي د یا دلته جوړ دی. بی لام په یو زور باندې وایي. ل ها په یو زور باندې وایو. دغه ها باید په ستون کې داسې ها په رقم یو نه وایو. د دې اواز د سینې څخه خیږي، د ستوني د تورو څخه ده. ل ه. اوس نو با دوه زیرونه دي او دلته واو راغلی دی. دلته ادغام د غونې سره کېږي. موږ تاسې ویلو که هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته د یرملون د توري څخه هر توری رالی موږ تاسې ادغام کوو. نو دلته ادغام د غونې سره کېږي. څنګه دغه نون په دغه دلته چې دغه دوه زورونه دي، وبخښئ زیرونه دي، په دغه دوه زیرو کې یو زیر دی او یو هم نون ساکن دی. دغه دریادو یو زیر دی یو نون ساکن دی. نو زیر د زیر وایو او نون دغه نون ساکن په دا واو کې مدغم کوو، معنا ګډوو یا مدغم وګډېدو ته وایي. څنګه وایو؟ له بیو دغه غوڼه چې ده دغه نون د راځي په دغه واو کې ګډېږي. له بیو دلته شد دی ستاسې پامې بیو. اوس نو بیرته موږ تاسې واو باید په زور بیرته ووایو. و له بیو تب په دغه ځای باندې موږ تاسو ویله چې موږ دلته شدی دا با باید دوه ور ووایو، مګر دلته موږ تاسو پر آیات باندې درېږو. پر آیات چې موږ تاسې درېږو دلته دغه شد یوه با خو خپله ورغندی لري، نه په شد کې دا بله با هم ورغندی اخلي. ولې اخلي؟ په دې خاطر د درېدو په خاطر باندې بیا موږ تاسې دا زور نه وایو. به اوس نو دې ته قلقله کبرا وایي، معنا غټه قلقله. څنګه یې کوو؟ وتب دغه د زور سره چې موږ تاسې در مخ ویله په درس کې چې د شد معنا شدت، معنا ډېر شدت وکړو چې دواړې باګانې موږ تاسې ساکنې کوو. وتب د دواړو باګ داسې نه وتب یا وتب دا تاب د با د دغه با سره هم جنګېږي او پر دغه با باندې به قلقله هم کېږي.
دې ته ما تاسو ویل چې قلقله کبرا معنا غټه قلقله وایي. هر وخت که موږ تاسو ته قلقلې پر تور باندې درېدلو هغه شد بلودلی او هغه تورې موږ ساکن کوي لکه دلته، دې ته قلقله کبرا وایي. بیا دغه آیات درته وایم: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. دا یو آیات موږ تاسو پوره سو الحمدلله. دا بس دا بل آیات په دغه ځای کې بیا که تاسو وګورئ چې ما تاسو ویل چې مد منفصل دی، په دغه ځای کې بیا میم زور لري، الف مد راغلی دی، یعنی دلته مد اصلي جوړ دی. د مد اصلي وروسته یا د مد د توري وروسته دا بل توري په حمزه شروع کیږي. نو په دغه ځای کې چې د خالی راسي د دوو لغاتو درمنځ، دا په دې خاطر باندې مد منفصل ورته وایي. بیا دغه علامه ده، دغه الف نه کشیږي، میم کشیږي. ستاسو ته پام لکه دلته چې مو دال کش کړي، دلته میم کشو. ما څلور حرکته، ما همزه به د غاین سره وجنګو، غاین د درنو ترځي، اغ نون باندې تیرز ور دي، تیرز ور کې مد اصلي د الف دی، دوه حرکته کشو. نه دغه یا نه ویل کېږي، دغه یا ته الف مقصوره وایي. ما نه، ما نه، ما غین د خې په رقم یې نه وایو. نه عنه عین د نون سره جنګو، ها په پیش وایو. دلته ستاسو چې پاوي دلته غوړه نه کېږي. ولې نه کېږي؟ د ستوني د توري څخه ها په پسې ده. موږ تاسو ول د هر وخت د ستوني توري الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو ټولو خوند په یاد وي. د ستوني توري حمزه دی، ها ده، عین دی، ح ده، او همزه ها عین ها غین خ. په دغه رقم چې تاسو په یاد کړئ، ولې د هر دوو تورو مخرج یو دی. نو د دغه تورو څخه چې هر وخت د نون چې ورغندی ولري یا د تنوین نون راسي، موږ تاسې دلته چې کوو اظهار کوو، نون مکمل وایو. عنه دغه ها نه کشو، یو پیش دی. عنه میم بیا دوه حرکته کشو، مد اصلي د الف دی، میم باندې زور دی، الف مده دی. ما دا په ما نه وایو، ما نه دی. ما لو لام په یو حرکت، هو ها مو دوه حرکت راکش کړ. موږ تاسو په قرآنو کې دلته چپه پیش دی، مګر هغه خوند چې تاسو عربي عثماني پرنټ وایست هغه بیا یو پیش ساده داسې ورکړی، مګر دلته کوچنی واو ورته کښلی. دا په دې خاطر باندې چې دغه ها باید تاسو دوه حرکت راکش کړي چې دلته مد صله صغرا ده. هغه خوند چې مد صله صغرا نه ده، یوټیوب چینل ته ورسي چې ما دا تشریح کړی دی ان شاء الله تعالی. د هغه ځای څخه تاسو زده کړئ، بیا ان شاء الله تعالی غلطي نه پکښ کوي. دا به زه ځینې پاکم، ولې موږ تاسې د چپه پیش څخه کار اخلو. نو څنګه وایو؟ مالوه ما دوه حرکت میم کش کی، لو لام په یو حرکت، هو دا په دوه حرکت راکشو. و ما دغه واو باید اواز اوږد نسی، و په یو زور وایو. ما میم باید زور دی، الف مده دی، دوه حرکت کشو. کسب په دغه ځای باندې موږ تاسې بیا درېږو چې دلته موږ تاسې پر د آیات درېږو، دغه با په دا زور باندې نه وایو، دا با ته موږ تاسې ورغندی وکړو. ورغندی مو ورکړئ، دا د قلقلې تورې دي، خامخا به قلقله پر کېږي. کسب اوس نو دې ته میانه موږ تاسې یو غټ وایو، یو کوچنی وایو، یو میانه وایي، دا میانه قلقله ده. که تاسو ورته پام وو، موږ تاسې ویل چې قلقله کبرا موږ تاسې پر شد باندې دلته وکړه، مګر دلته دا میانه قلقله ده. په منځ کې که راسي د بله پسې راځي
هغه ته کوچنی قلقله وایي. قلقله یو قلقله د تاسې په قلقله زده کوئ، مګر د شد په توري کې ډېر زور وهل کېږي. دلته یوازې با ساکنه کېږي، دلته یوه با د ورغندې سره ویل کېږي، دا تا د با سره جنګ وکړي، پر بله با باندې قلقله کېږي. دلته یوازې یوه با ده، که سب که سب سب، دغه با باندې به قلقله کېږي. دا آیات زه بیا درته وایم: ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. سب پر با باندې به مکمله قلقله موږ تاسې کوو. هر وخت چې موږ تاسې یا سا ختمه سو، اوس هغه خوندې چې روان قرآن کریم وایي تلاوت یې کوي، چې سا ختمه سي هغه توري به ساکن کوي، درېږي به، بیرته به سا اخلي، بیرته به یو دوه توري شاته ځي، بیا به شروع کوي. هغه خپل قانون لري چې څونه شاته ځي باید جمله مکمله سي. او دلته چې موږ تاسې توري په توري وایو، دلته په دغه ځای کې موږ تاسې وما که سب سب، دلته موږ تاسې چې پر آیات درېږو، کومه سا ختمه سوه چې درېږو، هغه توري حرکت یې د منځه ځي، ساکن کېږي. ما مطلب دغه شی و. س یاس س یاس، سین په یوه حرکت یا په زور د صاد سره جنګ و. ستاسې پام یې دغه دوه اوازونه بیخي ډېر سره نږدې دي او مخرج یې یو دی. د سین او د صاد مخرج یو دی. اوس نو څنګه موږ سره وپېژنو؟ سین د باریک تورو څخه دی یا د سپکو تورو څخه دی، او صاد د درنو تورو څخه دی. باید ډک یې ووایو. ډک یې څنګه وایو؟ دا د ژبې اخر مو باید پورته سي او ژبه راکت کړو. ما په دغه ځای کې تاسو ته یو دوه عکس رالوډ کړي دي، هغه به زه تاسو ته راواړوم. دغه د سین مخرج دی، دغه سین دی. په سین چې موږ تاسې وایو، په سین کې مو ژبه که تاسې وګورئ سیده ده، هوا سیده د خولې څخه راوځي. په دغه حمزه موږ تاسې د دغه سین سره وجه څنګه اس، د دغه غاښو د چاقو څخه هوا راوځي، اس. او دا د همس توري هم دی، دلته موږ تاسې همس پر کوو. همس به که خوند یې نه پېژني، انشاءالله تعالی که راتلونکو درسو کې به موږ در تشریح کړو. د هغه څه در مخه یو وار ورسئ یوټیوب ویډیو ته ما تشریح کړي دي. اس اس، دغه ژبه تاسې وګورئ د دغه غاښو سره پاته ده. اس اوس به راسو صاد، دا صاد دی. اوس نو تاسې که صاد تاسې وګورئ، صاد ما تاسو ویله د درنو تورو څخه دی. دروندوالی په کم ځای کې دی؟ په دغه ځای کې که تاسو وګورئ، موږ تاسو ویله، بیا زه به یو سین درته راواړوم. سین ته وګورئ، ژبې ته وګورئ تاسې، اس. د دغه غاښو دواړه غاښونه سره یو ځای کوو، غاښونه لوړ غاښونه لاندې غاښونه ټینګ سره نیسو، ټوله خوند ما میوټ کېږي، د خپل ځان سره یې ووایاست اس په خلاصه خوله. دا ژبه سیده ده، د ننه په خوله کې پاته ده، او د هوا د دغه غاښو د چاقو څخه راوځي. د دې ته په اردو باندې د سیټي اواز وایي، معنا د شپېلک اواز، دغسې اواز جوړېږي. اس، حمزه د سین سره به جنګوي، اس اس. دغه اواز چې موږ تاسو جوړو دا د همس اواز دی. سین د همس توري دی. او ژبې ته، د ژبې ته ډېر پام وکړئ چې ژبه زموږ تاسو څنګه ده. اس، ژبه دننه په خوله کې پاته، بیرته راسئ و صاد ته، صاد ته وګورئ. د صاد او د سین ترمنځ فرق څه شی دی؟ د صاد او د سین ترمنځ فرق دروندوالی او سپکوالی دی. صاد د درنو تورو څخه دی. دروند توری څنګه موږ معلوموو؟ تاسو زموږ ژبې ته وګورئ، ژبه داسې حرکت کوي. د ژبې یو اړخ بل اړخ تالو ته راپورته سوی دی. په سین کې نه و راپورته سوی، ژبه اواره وه، مګر دلته راپورته سوی دی. دلته تاسو وګورئ ژبه مو پورته کړې ده، مګر غاښونه مو ټینګ، غاښونه مو هغه رقم ټینګ نیولي دي. او دلته په دغه ژبه چې د تالو سره وموښتي، دغه ځای کې ویني په دغه او د تالو ترمنځ دلته هوا جمع کېږي، موږ تاسې دروند توري وایو. اوس نو څنګه یې دروند وایو؟ دا به موږ تاسې بیا حمزه به، دغه حمزه تاسې د صاد سره وجنګوئ. ټوله یې زما سره ووایاست، انمیوټ کېږي. ما اس، ژبه دغه رقم کې، اس
اس اس اس ټولمیوټ پاتسي اس دا د سین اوازي اس ژبه په دغه رقم کې د صاد موږ تاسو لپاره ډېر مشکل دی ولې موږ تاسو نه وایو موږ تاسو قرآن کریم وایو موږ تاسو ټول په سین باندې وایو نو موږ تاسو د کوشش کوو موږ تاسو تجوید وایو صاد د صاد مخرج دغه رقم دی او د سین مخرج دغه رقم دی بخي ډېر فرق دی ژبې ته وګورئ دا صاد اس او دا سین اس بیرته راځو خپل سبق ته س یاس لا دغه لام دغه الف مقصوره دی دغه یا دا نه ویل کېږي دغه لام دوه حرکاته کشیږي چې دلته مد اصلي د الف دی س یاس لا نارا نون مدوه حرکاته کاش کې پر نون باندې زوار دی الف مد دی نارا اوس نو په دغه ځای کې تنوین دی تنوین موږ تاسو ټول پیژنو دوه زوره دوه زیره دوه پیښه ته تنوین ویل کېږي د تنوین وروسته چې د 15 ستوري د اخفا راسي موږ تاسو نون پټوو نون په غونه کې پټوو نارا ذات لهب نارا داسې نه وایي نارن دا نون مو واضح وای اوس نون اخفا کوو پټوي نارا دلته موږ مکمل نون وایي ژبه د تعلق سره ټینګه مشلو په اخفا کې ژبه د تعلق سره نه مشلو نون په غونه کې پټوو نارا ذات زال باندې سوار دی الف مد دی دلته مشتاسد و حرکت زال کشو ذات په یو حرکت باندې لام په یو زوار ها په یو زوار مګر دلته موږ دریږو ذات لهب اوس نو که ستاسو پیدېږي موږ تاسو چې موږ ودرېږو په دغه با په دا دوه زیرو باندې نه وایو په ورغندي یې وایو دا د درېدو قانون دی هر وخت چې موږ تاسو درېږو که مو ساه ختم سوه که د وقف علامه راته راله که آیات راته رالی موږ تاسې قلقله د قلقلې پر توري کوو او که د همس توري و همس پر کوو موږ تاسې باید دا توري ساکن کوو معنا دا دی چې ورغنده یې ورکوو وچې کوو موږ تاسې وچې مو ورته وایو لهب ذات لهب هب هابه په زور د باسر وجنګو پر باب قلقله وکړو زیرونه د منځه ولاړو ولې موږ دلته درېږو یو بل قانون دلته سته په دې ځای کې که تاسو وګورئ دلته په دغه ځای کې پر با باندې دوه زیرونه دي اوس نو پر باب چې دوه زیرونه یې دلته یو زیر دی یو نون ساکن دی موږ تاسو ول د هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته د یرملون د توري څخه یو توري رالی موږ تاسو ادغام کو د ادغام پر توري به همیشه شد وي دلته واو راغلی دی که موږ تاسو دلته نه درېږو اکثره قاریان که تاسو واوري دلته نه درېږي دی داسې وایي لهب وامرأته لهب وامرأته لهب وامرأته لهب وامرأته څنګه وایو دلته مو ادغام وکړي او که ودرېږي درېدی اسانه طریقه ده لهب نو بیا دلته که موږ تاسې ودرېږو بیا دغه شد بیا نه وایو دا شد بیا نه بیا واو په یوه زور وایي وم واو په زور د میم سره وجنګو وم تو هو که نه درېږو او که موږ تاسې درېږو دغه چپه پیښتې دي دا بیا دوه حرکته نه کشو دا په ورغندې اړوو ومرأته پر ها باندې موږ تاسې همس کوو رابسو دا بل تور ته د هرې خور کړ چې خبرې دي هغه خور یې میوټ کوي
حمالة الحطب حمالة الحطب. په دغه ځای کې هم تاسو ډیره توجه وکړئ. حمو د میم سره وجنګول، میم باندې مغونه وکړه، بیرته مو میم په الف سره ولاړ کړئ چې دلته مد اصلي د الف دی، الف مدا دی، میم باندې زور دی، الف مدا دی. نو دلته موږ تاسو هم پر میم غونه کوو، ام میم ولاړو، دوه حرکت کوو. حما حما لام په وزور وایي له تا په زور د لام قمري سره جنګو. لام قمري هم ما تشریح کړی دی، یوټیوب ته ورسئ بیا ګورئ. حمالة حمالة حطب حطب طب. اوس نو دغه تا چې مو د لام سره وجنګول دغه الف نه ویل کېږي، دا الف نه دی، دا حمزه الوصل دی، دا نه ویل کېږي. تا مو د لام سره وجنګول، لام دروند نه وایو. حمالة الح طا د درنو تور څخه ده، پر باب سره چې جنګ وو او دلته دریږو بیا قلقله ده. حطب حطب حطب. طاب په ډکه خوله باندې په تی نه وه، حطب نه دی، ستاسو ورته پام یې. تا او طا مخرج یو دی، مګر دا دی چې تا ما مطلب تی ده، لکه دلته چې ده دا په خلاصه خوله ویل کېږي او طا په ډکه خوله ویل کېږي. حطب حطب. ودرېدلو دلته فی جی دیها فی جی دیها. فامو را کش کړ دوه حرکته، مد اصلي د الف دی دلته، دا فامو دوه حرکته کش کړ چې مشتاسیم دغه سوی فا یا زیر فی فی. اوس نو جیم هم دغه را کش دلته هم مد اصلي د یا دی او په دغه ځای کې هم مد اصلي د یا دی. فی جی دی دال بیا په یوه حرکت وایو. فی جی دی فی جی دی. ها پر ها باندې مد اصلي د الف دی، ها باندې زور دی، الف مدا دی، دا کشو. دلته یا مدا ده، دلته یا مدا ده، دلته الف مدا دی. درې مد اصلي متصل ورو، فقط دغه یو دال په یوه حرکت باندې وایي. فی جی دی ها حب حب. دا ها په ستوني کې ویل کېږي، دغه ها چې ده دغه ها دا په د سینې څخه اواز راخېږي په خلاصه خوله او دغه باندې موږ تاسې ستونی یو څه سره پرې کاږو. حب حب پر با باندې قلقله کړو. دغه با ته دغه دلته چې موږ قلقله کړو دغه ته قلقله صغرا وایي، معنا کوچنۍ قلقله ده. حب په دغه ځای کې که ستاسې په یاد دی موږ قلقله کبرا پر کوو، معنا غټه قلقله کوو. تب تب ډېر زور ورسره وایو او په دغه ځای کې موږ تاسې ډېر زور نه وهو. حب حب. لم لم ادغام د غونې سره دی، لم په یوه پیش باندې وایو، نون یې په میم کې مدغم کوو، ګډوو یې. حب لم میم میم د میم سره جنګو، دلته بیا ادغام د غونې سره دی، دغه نون چې دی موږ اصلي په دغه میم کې ګډوو. حب لم میم صد صد. پر دال باندې موږ تاسې دریږو قلقله باید وکړو. حبل من مسد صد. د دال اواز باید قلقله وکړي. الحمدلله. زه بیا وار درته وایم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب قلقله موكله. س يس س بخلاص أخله يس درون توري، سين سبك توري، صاد درون توري دي. س يس لا نارا دلت بدغ ذاكي إخفاكو. نارا ذات لهب لهب وامرأته حمالة الحطب حطب.
دلته زه نه ودرېدم. که ودرېږم بیا به داسې وامرأته، او زه دلته نه ودرېدم داسې مې ووایه وامرأته، حامد دوه حرکته کش کړه، تو حمالة الحطب، حطب، طا په ډکه خوله باندې پر با باندې قلقله، فی جیدها حبل من مسد، حبل من مسد. یوه دې زه غواړم چې په یو قاریه هم درته پلی کړمه چې تاسې واورئ چې قاریه سره کوم وایي. یو قاریه، هر قاریه چې تاسې اورئ هغه یو قاریه اورئ ګرد عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ماشایسته خواندو ستاسو ته پامی دغه قاری الله سبحانه وتعالی دې اجر عظیم ورکړي. ستاسو ته پامی دی پر دغه آیات باندې نه درېږي، دلته دی نه درېږي، په دغه ځای کې دی روان وایي. یو وارې بیا درته پلی کوم، تاسو پام پرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله. ماشایسته خواندو دغه قریب زنم درکمه دغه یو قریب ټول اورو ان شاء الله تعالی ډیر به اساني. او دغه قاری صاحب پر دغه ځای باندې هم ونه درېدی، دی دلته هم ونه درېدی په دې خاطر چې دی په یوه ساه باندې وایي، او دلته هم دی نه دی درېدلی. او ما چې تاسو ته وایي زه پر ټولو باندې ودرېدم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي.